بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. د امام ابو حنیفه رحمه الله په مناقب باندې په اردو کې د لیکل شویو کتابونو په لومړی حصہ کې مو د 22 کتابونو تعارف کړی و. نن راځو د امام ابو حنیفه رحمه الله په مناقب باندې په اردو کې د لیکل شویو کتابونو دویمه حصہ ستاسو خدمت کې عرض کوم. 28 نمبر کتاب سیرت حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله. دغه کتاب ډاکټر محمد عاصم اعظمی لیکلی او د انس پبلشرز لاهور پاکستان نه چاپ شوی. 29 نمبر کتاب حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله علامه سید شاه تراب الحق قادری لیکلی. 30 نمبر کتاب حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله جمیل احمد نقشبندی لیکلی. 31 نمبر کتاب مقام امام اعظم اور فقہ حنفی محمد منظور احمد فیضی لیکلی. 32 نمبر کتاب سراج الامت امام ابو حنیفه رحمه الله احمد پبلیکیشنز نا چاپ شوی ده. 33 نمبر کتاب امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله کې چند نامور تلامذه تراب الحق قادری لیکلی. 34 نمبر کتاب امام اعظم ابو حنیفه کې نامور اساتذه تراب الحق قادری لیکلی. 35 نمبر کتاب امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله حیات و فقهی کارنامه مشتاق احمد قریشی لیکلی. 36 نمبر کتاب امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله کا علمی مقام اور اجتہادی خدمات نفیس احمد مصباحی لیکلی. داو د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د مناقبو په اړه لیکل شوي کتابونه په اردو کې چې دا یې دویمه حصه وه او د یو څو کتابونو تعارف مستاسو خدمت کې عرض که. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.